السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو قربان باچا د خپلې پاڼې باچا پیشل نه. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته یو وبا راغلی چې خلک ډېر زیات پریشانه کړی دی په نامه د کرونا وایرس. کاروبارونه بند دي، جوماتونه بند دي، او کوم چې مزدورکاره طبقه ده د هغو هم د حالات داسې دي چې یار کاروبارونه بند دي، نو خلک ډېر زیات پریشانه دي. د لاسه زه به ټول ملکونو په سطحه باندې ووایم که مسلمانان دي او غیر مسلمه ملکونه دي، ټول د دې د لاسه ډېر زیات پریشان دي، د کورونه څوک وتی نه شي. نو په دې حوالې سره راغلی یم باغډیرې ته، خواته راسره ناست دی زموږ ډېر ګران ملګری مولانا محمد ساجد صاحب. دوی سره خبرې اترې کوو د دې وبا په حواله باندې چې یاره دا کرونا وایرس د راغلو وجوهات یې څه و، زموږ عملونه نافرمانیانې وغیره. نو په دې حواله باندې دوی سره دا پروګرام نن جوړ کړی دی. نو دوی به راته څه ښایسته شیان بیان کوي د دې وبا په حواله باندې چې ولې راغی، دې نه به موږ ځان څنګه بچ کړو، څه کول پکار دي، مخکې مولا مخکې دا ژوند څنګه روان دی پته نشته څه به کېږي. نو الله دې خیر وکړي. نو ساجد صاحب راغلو ستاسو خواله، څنګه چې تاسو ته پته ده چې وبا راغلې ده، نو د دې په حواله باندې که ستاسو په ذهن کې څه ښایسته شیان بیان د دین په رڼا کې زموږ سره زموږ د کتونکو سره هم کوم شریک کړو، زیات به خوشحاله شو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو مسلمانانو رونو، الله رب العزت قرآن کی فرمائے چی والفتنة اکبر من القتل، شرک چی دے دا دا قتل نم یو لوی گناہ دے. قتل دیو کو، جرم دیو کو، غٹ گناہ دیو کو، لیکن شرک دیو کو دا دی داسی سنگین گناہ کو چی اللہ رب العزت فرمائے جنت تا ہر یو گناہگار داخل ولی شم، مگر شرک والے چی دے حغا نشم داخله ولی. دا غي وجه دا ده په مونږ چې دا څونه عذابونه راغلل، دا د دې وجې نه راغلل چې د الله رب العزت په احکاماتو کې د نبي پاک علیه الصلاة والسلام په طور طریقو کې، یعنی د اسلام په هر یو کار کې مونږ شرک را دنده کړی دی. شرک ډیر عظیم ګناه دی، په دې باندې الله رب العزت ډیر پریشان نکیږي هم او پریشان هم دی. او نن که موږ سوچ او فکر وکړو هر یو مسلمان چې دی د شرک نه ډک دی، او بل د دې شرک سره سره د الله رب العزت د احکاماتو او د نبي پاک علیه الصلاة والسلام د طور طریقو نافرمانیانې ډېرې زیاتې شروع دي. او دریم نمبر خبره هم د امام الانبیا دا ده، حدیث کې راځي چې په کم قوم کې زنا عام شي، الله رب العزت په هغو باندې داسې ناشنا مرض او امراض پې راولي چې هغه مرضونه په مخکې قومونو باندې هم الله رب العزت نه وي نازل کړي. دا کم وبا مرض چې راغلی په دې ملک کې د کرونا وایرس په نوم باندې ډېر زیات مسلمانانو ته پریشانی او تکلیف و هم او دی هم. دا د څه د وجې نه؟ د عمل د وجې نه. زمونږ عملونه چې دي دا برابر نه دي. که مونږ جماعت کې کور کې مونځ وکړو، د الله رب العزت نه سوال وکړو، نو دویم د غیر الله نه پکې سوال شروع شوی دی. قبرونو لا تګ راتګ دی. بل مسلمان دا عقیده لري چې د نیکو نیکو خلکو پسې ځو د دونه حاجت غواړه نو ته به کامیابې. هغه علما، هغه شیخ الحدیث او کم شیخ الحدیث چې د حق سره تعلق لرونکی وي، هغه خو باقاعده د شرک نه انسان منع کول غواړي، لیکن چې کم باطل پرست شیخان دي نو هغه څه کې د غیر الله نه په خپل امداد غواړي او بل مسلمان ورته مربلي. نو هارون صاحب د دې مرض او د دې وبا لنډ علاج دا دی، نبی پاک علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک کې مونږ ته ښوولی، خو په هغې باندې عمل کول فکار دی. دا نو چې بس ته 20 سیکنډ لاس په صابون انځه پاک پی خوله کنګالوه، بالکل دا به کوو، دا خو زمونږ د صفایي سره لازم او ملزوم خبره ده. خو بل طرف ته نبي پاک علیه الصلاة والسلام وایي دا دعا وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا دعا وایي الله رب العزت پتا د هر قسمه مرض، پریشانی، دک درد او غم نه تا خلاصي. نن مسلمان هغه خپل میشن هغه کار پریښی دی او بس د غیرو په لار روان شوی دی. که غیر ورته وي چې خپل بدن مکمل انسان دی
دا عمل کوي دغه عمل باندې دغه کار باندې د عمل شروع کوي او نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې 14 کاله مخکې کم یو عمل مونږ ته ښودلی په هغه باندې د عمل نه کوي نو ځکه الله رب العزت مونږ په دې غمونو پریشانیانو کې راګیر کړي یو او بل تاسو ته ما خبره هم وکړه نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام سوی چې په کوم قوم کې زنا عام شي فحشي عام شي الله رب العزت ناشنا عذابونه رالیږي نن که تاسو سوچ وکړئ په دې ملک کې داسې حالات روان دي داسې حالات چې سرعام زناهونه کېږي په هغې باندې روکتام نشته میری جسم میری مرضي اوازونه او چغې بلندېږي په هغې باندې عمل نشته چې د دې روکتام به موږ څنګه وکړو نو چې څنګه تاسو دا یو قسم دا مسلمانان په خپله د الله رب العزت عذاب ته بلنه ورکوي او چې عذاب ته بلنه ورکوي نو چې الله رب العزت پې دا آفت او عذاب راوستو نو اوس دوله د خلاصي هغه لارې هم د دو سره نشته دی ولې شته دی خو تاسو راشئ قرآن وګورئ حدیث وګورئ نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې زه د ورځې 70 پیرې استغفار ویم او د الله رب العزت نه توبه چې دا هغه وباسم بل حدیث کې امام الانبیا فرمایي چې زه د ورځې الله رب العزت نه 100 پیرې استغفار الله رب العزت ته وایم او الله دا هم عمل دی چې نبي پاک علیه الصلاۃ والسلام 313 پیرې استغفار نو مونږ د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو کمزوري خلک یو مونږ له پکار دی که مونږ د ځان نه دا مرض او دا وبا لر کول غواړو نو دا به په څه لر کېږي چې مونږ 15 وخته منځګزار جوړ شو او دا الله او د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په یوې طریقې باندې عمل شروع کو او بل دا چې په ورځ کې هر یو مسلمان نارینه زنانه له پکار دی چې هغه د استغفار اهتمام ولري او د الله رب العزت نه هر یو مسلمان د دې مسلمان امت د دې مسلمان دپاره د الله رب العزت نه د دې مرضونو او د دې پریشانیانو دپاره د نجات یوه دعا لازما په ورځ کې غواړي نو په دې وجه باندې به انشاءالله زما د الله رب العزت نه امید دی چې الله رب العزت په دې استغفار او په دې توبې ویستو سره به الله رب العزت دا وبا مرض او دا کرونا وایرس او دا هر قسمه پریشانیانی به الله رب العزت په دې استغفار سره ختموي نو مونږ او زه تاسو ته ټولو مسلمانانو ته دا درخواست کوم چې خصوصا تاسو د ورځې او د شپې د 5 منځونو اهتمام ولرئ او د دې سره سره د شپې پاسې الله رب العزت ته کته ټول تهجد نشي کولی خیر نفل ډیر نشي کولی 2 رکعاته نفل وکړه په صحیح طریقې سره او د الله رب العزت نه وغواړه الله رب العزت به ستا او ستا د کور ستا د بچو ټولې پریشانیانې به ختمې کړي چې په دې باندې هر یو مسلمان عمل وکړو نو انشاءالله تعالی زموږ د مسلمانانو کورونو نه با الله رب العزت خیرونه اوچت کی او د هر قسمه پریشانی او دک او درد او غم او د امراض نه الله رب العزت وساتي وما علينا الا البلاغ